دا څه دي؟ دا د لغمان شفتالو دي. قرغیو ولسوالۍ کې داسې راغلو تاسو تصویرونه وکتل. هلکه ځان را رسوه چې د افغانستان لومړی میوه بیا د لغمان ګل خوندور شفتالو رسېدلي. وای د ورځې مې ګرمي کېږي، د شپې مې چیچي ماشي او ټڅ شي شپه سبا سي. مشهور بانګور اسمی ولسوالي شکردره، طریق العزت ولایت کابل. شکردره مدي. که باغ زما خپل هم نه دی خو داسې ګڼم چې خپل مې دی، ځکه زما د وطندار دی. ټولو داسې ناست لکه دا باغ چې د خپل یا میوې وخوري او ټول هېوادوال ترې برخمن شي. بېشکه دی، ځکه دا چې زه خورم بل وطندار مې ونه خوري بیا خوند نه کوي که نه، باید ټولې وخورو. باید ټولې وخورو.
دا څه دي ماشوم به یې راته ووایي څه دي دا انار نه دي دا د لغمان شفتالو دي ښه انار نه دي که نه ما ویل که انار دي دا خو سم لکه د کندهار او د تګابو انارو په شان لومړی ځل دی زه داسې شفتالو وینم خپرونه به شروع کړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د وطن د لومړنۍ میوې د حاصلاتو سره حاضر یم او د افغانستان په ښکلي ولایت زرغون ولایت شین لغمان کې حاضر یم او د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ او د قرغیو ولسوالۍ کې داسې راغلو تاسو تصویرونه وکتل د سواتیو کلي ته دغې کلي ته دغې قریې ته نو د سواتۍ کلی یا قریه وایي نو ولنې کمرغه چې د سږ د افغانستان لومړنۍ میوه ترلاسه شوه هغه هم دلته په مشرقي کې چې زیاتره د ننګرهار او داسې د لغمان ولایت او حتی د کونړ ځینو ولسوالیو کې دغه د شفتالو میوه ترلاسه کیږي او دغسې خوندوره میوه ده داسې غټ غټ شفتالان دي که نه چې بیخي د چا باور نه راځي چې دا د شفتالو وي لکه سم مڼه و انار نو راغلی یم دلته په قرغیو ولسوالۍ کې یم شین لغمان کې یم دلته به په دې باغ کې ګرځم بېلابېل وطنداران دلته راغلي دي د بېلابېلو سیمو څخه دومره ډېر راغلي ماشاءالله چې او دا ونې هم داسې ډېرې دي او دلته د شفتالو دا میوه له ونو څخه راشکوي او دغسې کارتنونو کې کریټونو کې ځای پر ځای کوي او له دغې ځایه بیا داسې د افغانستان ولایتونو ته ځي دا چې بهر ته هم ځي او که نه په دې اړه به هم معلومات ترلاسه کړو خو ماشاءالله زه چې وینم سږ نو د شفتالانو حاصلات ښه ډېر دي او تاسو خپله وینئ نو په تصویر کې او له نږدې چې دلته راشئ نو بیا ځان ته او ځانګړی خوند لري او نن نو اسمان هم لږ وریځ دی زه چې راورسېدم دلته نو اسمان شینو بس زموږ سره ښه دی باران هم راغی او هوا هم ډیره زیاته ګرمه ده دلته دا کاریګر چې لګیا دي نو خوله پرې راماته شوې ده داسې لامده خیشته دي لکه باران چې وریدلی دومره هوا ګرمه ده او همدغه د ګرمۍ تاثیر دی چې دغه میوه هم داسې ښه پخه کړې ده او دا ګورئ یاره زما باور نه راځي چې ما په عمر کې دومره غټ شفتالو لیدلی له نږدې او دا د اول ځلې زه خپله په لاس کې دا د نیسمه لمس کومی او دا د لغمان د سواتیو د دې کلي دغې ونو کې ترلاسه شوی دی نو زه به وګورم دلته په تاسو به بېلابېل تصویرونه هم وینم د دې ترڅنګ له خپلو هیوادوالو سره دلته د دغې کلي اوسېدونکو سره به هم خبرې اترې ولرو او تازه تازه تصویرونه انځورونه به له دې ځای څخه تاسو سره شریک کوم التیا مې وکړو مزه اوس وطني قابلی پلاو ازبکی پلاو ملنګ پلاو او ماهیچه پلاو په خوند سره نوشیجان کړي واو څومره خوندوره دي پام کوه چې ګوته ونه خورې په ویرجینیا او لاس انجلس کې مخامخ او ټول امریکا کې په انلاین ډول ترلاسه کولی سئ مزه وریجې لکه د مور د لاس پخلی درنو لیدونکو دلته د لغمان په ولایت کې نو اوس مهال شمال پیل شو او دلته دا زیاتره کاریګر ګرمۍ وهلي وو خوله شوي وو او اوس نو د دې شمال سره تاسو ګورئ داسې خوښ دي خپلې غږونه واورئ دومره خوشحاله دي دا کاریګر ځکه هوا دلته بیخي ډېره ګرمه شوې ده او دلته همدا شیبه شمال چې شروع شو نو د دې سره دغه خوشحالي لمانځي او حتی امکان لري چې په څو شیبو کې باران هم شروع شي وبه ګورو چې څه کیږي موږ به له وطنوالو سره خبرې اترې ولرو
دا په زړه پورې میوه چې په افغانستان کې اولین ترین دا رارسېږي او ډېره ارزانه ده او ډېره ښه میوه ده او دا ټول افغانستان ته انتقالېږي وروره ده ډېره ښایسته میوه ده دا خو خیر دغه ټیټې دانې ما راش کولې دي سر کې ډېره ښایسته دانې دي او ها یو شعر ده که نه د کاموالو ده وایي د ورځې مې ګرمي کېږي د شپې مې چیچي ماش یو ټس سي شپه سبا سي دا د اوړي درنو لیدونکو دلته د حاجي صاحب چې ګورم واقعا په دې دومره عمر کې بیا هم داسې ماشاءالله تکړه دی او داسې زر زر دا شلتالان یا شفتالان راشکوي چې مه کوئ پوښتنه له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرو او مخکې یو شعر هم راډالۍ کړو تاسو وکتلو نو حاجي صاحب وخت خو لري که نه یو دوه درې دقیقې ډېر نه ستړی مه شي جوړ خوی صحت دې ښه دی کراري ده یو دقیقه دغلته ودرېږه یو څو خبرې کوو څنګه یې خیرات دی خیرت شکر د نوم تاسو مبارک دی دوست محمد دوست محمد حاجي صاحب د کوم ځای خپله دمدیزي د همدې وطن یم د همدې کلي یم دمدې وطن د همدې کلي یم د سواتۍ سواتۍ د کلي یم دې ته ولې د سواتۍ کلی و دا سواتۍ خلک مشران وایي چې د سوات نه خلک دلته راغلي وو که دې نه سوات ته تللي وو خو دغسې به سوي وو سواتي په مشهوره دي د پښتونخوا سوات او یو وطن هم ډېره ښکلې سیمه ښکلې سیمه ده او دا ځای ماشاءالله مسې ښه منظره لري بیخي ښکلی دی دا سیند هم لري داسې ښایسته باغونه هم لري داسې ښایسته کروندې شین لغمان ده که نه شین لغمان شین ده که لغمان نه ده هسې خو ورته نه وایي چې لغمان شین لغمان به په لندن باندې ورنه کړم شین لغمان به په لندن باندې ورنه کړم نور بس خو نور به کاردار اوسو پکې حاجي صاحب دا نو د وطن لومړنۍ میوه ده چې ترلاسه کېږي دا ډېر ارزان هم ده دا نور هېوادونو نه میوه راځي ګوره میوه هم داسې میوه نه وي د چین نه راځي پاکستان نه او دون ارزانه نه وي او دومره خوند او دومره خوند هم پکې نه وي ته یقین وکړه چې دا ټول دا غریبان دا کلیوال راځي دا پاخه مال ټول وړي مفت یې کله ځي یوه روپۍ هم څوک ترېنه نه اخلي سخا هم پکې ډېره ده دا یوازې دا شفتالو نه دي وروره دې سواتۍ کې که ترکاري د چا ضرورت وي که رومۍ ضرورت وي که میوه ضرورت وي د پخلي ورته اجازه ده وړي او الله تعالی یې د ګلۍ او د آفتونو نه هم بچ کوي امین او انشاءالله انشاءالله چې دا څو او کاله د دې ترڅنګ دا دی نو څو ورځې دلته باران نه و شوی باران دغه یو جمعه به کېږي چې نه ده یو سوی جمعه نه دی شوی او نور او دا دی اوس راښکته شو راښکته سوی نه دا دا د خدای لکه چې رحمت زموږ ده برکت دی. برکت د هوا یخه سوه د د کابل خیره نه راغلو هلته باران و بس دلته مونږ پسې الله دې راورسېدو. تاسو پل موږ پورې نیکه مبارک کړي امین انشاءالله آمین او خدای دې زموږ له برکته تاسو ته نور خیر الله امین خیر او وسي دغه برکتونه دې په الله دې تاسو ټول ته افغانستان ورېږي کې هم لکه دا دغسې سوله قیمه ولري او دا ګډوډیانې چې څنګه ورکې سوې الله دې همداسې ورکې ولري او انشاءالله زیاتي بس خپل وطن ده او ګل وطن ده او پردي وطن ده خلاص شي ښه پکې خوشحاله وي فضل د خدای د ورځې څومره شفتالو بشکې حاجي صاحب یوازې ته خپله یاره معلومات خو دغه نشته دا زه دې ډلې مشر هم کړی یم سطلونه دغه معلومات هم ولاکه کړي خو خپله هڅه کوو کوشش کوو ستا په نظر یاره څه به ووایم نو یو اندازه سل بوشکې یاره انشاءالله داسې خوش کوم او داسې او خوشکې داسې خوش کنه او کوم. دغه یو بوشکه کې به څومره ځي یاره 2 منه 2.5 منه شفتالو پکې دوه راځي نیم منه او ماشاءالله دا باغ هم چې زه ګورم که ښه نه ډک ده مخکې پکې لږ مخ ته لاړم او ورک وم او نه تر څو ماشاءالله بېرته مې ځای پیدا کوو 10-15 جریبه باغ ده 10-15 جریبه باغ ده دا خو لا ټول رسېدلی نه ده ماشاءالله ډېر شی دی ډېر ښه واقعا شی زه ده، چې ډېر وینم شی ده. نو زړه مې داسې هر خوشحاله شي. سړي ته حاجي صاحب خلک د خپل د خدای د خپل د نیته ورکوي وروره بالکل او دا دونه مخلوق چې مفت وړي دا دعاګانې به ورته نه کوي
مفت هم دي ځینې خلک مفت وړي مفت دا پاخه یو په کمپیوټر کې نه چې دا مفت چلیږي دا مفت وړي بیا خو مونږ هم مفت وړو نر غوندې ویسي نر غوندې ویسي زړه مې غټ د بسته لارې بار کې هم تلته نشي خدای دې تاسو دغسې آباد لري لکه څنګه چې آباده یې خدایم خوشحاله خوشحاله شوم کور ودان ما خو درته ویلې چې زه دا وطن کې ګرځم زه تقریبا 26 ولایتونو ته د افغانستان تلم هر ولایت ځان ته ښکلا ځانګړتیا او دغسې ځان ته میوې لري بالکل لري نو چې کله دغسې باغونه وینم دغسې حاصلات وینم بیا مې داسې زړه خوشحاله وي که نه که باغ زما خپل هم نه دی خو داسې ګڼم چې خپل مې دی ځکه زما د وطندار دی که هغه د شمالي افغانستان دی که جنوبي دی که ختیځ دی که اخوا منګه بیلونه ټول افغانستان یو افغانستان د یو خلک یو افغانستان دردم یو د مرګم یو د ورسم یو دی وروره او واقعا زه خوشحالیږم حاجي صاحب وخت دې نه نیسم خیر اوسې وروره په دې هم خوشحاله شوم ډېر زیات چې تاسو سره مې خبرې درلودې او ډېرې ښې خبرې مې ماته وړاندې کړې خدای مو تل خوشحاله آباده لره دوستانو حاجي صاحبو چې ډېر ښې خبرې وکړې بس کور ودان ژوندی دي وي او د ورځې تقریبا 100 سطله یا دغه بوشکي چې دي دومره خو یوازې همدا راش کوي له دې باغونو څخه او بیا له دې وروسته هلته ځي کارتنونو کې داسې کریټونو کې ځای پر ځای کیږي او بیا نو له دغې ادرسه ټول افغانستان ته تقسیمیږي صادریږي او حتی نړۍ ته هم ځي نو ورځو هلته به هم خبرې اترې ولرو تاسو یو څو انځورونه در سره وګورئ د دې ښکلي باغ د ښکلي وطن دلته نو دا شفتالان په دې کریټونو کې په دې خلطو کې پلاستیکونو کې ځای پر ځای کیږي او له دغه ځایه بیا په موټر کې باریږي او د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته ځي نو دلته څو حاجي صاحبان ځوانان ناست دي له دوی سره به خبرې اترې ولرو او د شفتالو د بازار په اړه به له دوی سره وغږیږو حاجي صاحب بیا هم سلامونه جوړ په خیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام به فرد مردم افغانستان و چی داخل است و چی خارج است و کل سلام برسه باز میوه لغمان برآمده از پارسال که امسال بسیار تغییرات زیاد آمده پارسال قیمت امسال از و این میوه لغمان ما میره تا مسکن کابل ماشاءالله امسال دیگه خوب شفتالی شده خوب است مگه ارزان است امسال ارزان است چرا علتش چی است حاجی صاحب علتش ارزان است یعنی که قدر پیسه عاید نیست که کل مردم از بیکاری قدر میوه امسال مردم نمیخورن این که مردم زیاد نمیخره دیگه به او خاطر ارزان شده والا آدم ارزانیش ما هم خوش میشیم مردم هم اما بدبختانه که بازی باغدارا و شما تاوان میکنیم اگه این گپ نمی بود باز ارزانی خوب می بود از پارسال که امسال 1.5 فرق کردن هر کریت از این میره دیگه کابل میره دیگه کدام ولایت افغانستان دیگه ولایت دیگه میره بدخشان میره دیگه تخار میره قندوز میره مزار شریف میره این میره طرف سمت غرب چطور؟ این طرف نه طرف هرات نه طرف نمیره هرات نمیره نه چرا؟ از اون طرف باز کدام میوه اون طرف کسان دیگه حالا از قندار چی برآمدن؟ آلوی برآمدن، آلوچش خلاص نه؟ آلوی برآمدن. اونجا دیگه کوتا از قندار میره نه؟ بسیار خوب. ته څنګه حاجي صاحب جوړی؟ والله شکر د خو په خیر مولوی. غلې ناست خفه. والله غلې نه یم. جوړ خو نوم مبارک دی کړه. نوم محمد کریم ده.
حاجي صاحب که دا راته ووایي چې دا حاجي صاحب خو د شمالي څخه د کابل څخه راغلی او تاسو څنګه؟ زه د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د سواتۍ د کلي یم. ته د همدې لغمان د همدې کلي چې وایي سړی د کوم ځای که نه؟ د لغمان د لغمان او بیا لغمان کې د کوم ځای؟ لغمان کې د قرغیو ولسوالۍ د سواتۍ د کلي. ډېر ښه. او ته څنګه یې ځوانه؟ شکر د زم خیر صحت د خاص قراري ده. نوم مبارک دی؟ نوم مې عبدالرؤف ده. داسې ناست لکه دا باغ چې د خپل یا همداسې ښکاري. ځکه داسې غوړ ناستې کار نه کوې. دا څوک چې کار کوي که نه بیا داسې ستړي خوله شوي یا ګردونه وهلي دی ونه کې نو ته پکې غوړ یې. غوړ چې که نه هغه بیا باغدار یې. بلکل او دا باغ د موږ دی. جوړ خو یې؟ شکر د تاسو په خیر راغلی خوش وي. هغه خبره یې موږ دا د ملنګۍ باغ ته ښه راغلاست. ستړی مه شئ هر وخت راشئ. ماشاءالله ډېر ښه باغ دی واقعا. ما چې دلته ولیدو مخکې مې ملته خبرې اترې درلودې دلته دا ستاسو ملګرو دوستانو کلیوالو سره نو ورته مې وویل چې آفرین ولا ډېر کار شوی دلته او ډېر ښه باغ دی او بیخي زما زړه خوشحاله شو چې دا حاصلات مې دلته ولیدل. بلکل دا په اول ځل چې رواج م کړه دلته په لغمان کې موږ رواج کړه. دا بوټي چې کم دي اکثریت ما په خپل لاس په کاریګرو خپل هم نیال کړي دي که نه. دا کومه نقشه و هغه باندې چې دي نو ماشاءالله ښه تربیه شوي دي. اصل کې هم کوم مشکل نشته ښه حاصل یې کړی خو بازار یې د پخوا په نسبت ورځ تر بلې غورځېدو روان ده. ملک خلک غریب دي نو داسې حساب ده ورځ تر بلې بازار یې ښکته کېدو روان ده. ورځ تر بلې بازار خراب دی ځکه د خلکو له بده مرغه چې اقتصاد خراب دی. بلکل. نو په دې هیله چې زمونږ د ټولو افغانانو اقتصاد هم ښه شي او د دې تازه میوو دومره په تکلیف دومره په زیار چې دا ترلاسه کیږي او دومره کار ورته کیږي دغسې بیا راټولیږي دغسې دا مشران کشران ځوانان زیار کاږي په دې ګرمي کې په دې لمر کې نو په دې هیله چې بازار یې هم ښه شي. حاجي صاحب ته لکه چې خپله تاجر او دغه شفتالان نو له دې ځای څخه وړي چېرته یې وړي بیا؟ لوی ښار ته وړو. ښار ته وړي؟ ارزان بیه دي بیخي پیسه نه کوي پوه شو. او غریبي ضروره خلک هر سړی چې مخکې داسې پیسه نه کوي ګټه وټه یې کمه ده؟ کمه ده ډېره چې لږ هم نه. دا ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیفه ده او اقتصاد ضعیفه ده کاروبار نشته ده. چې اقتصاد ښه شي د دې په اړه که راته ووایي چې په کومو ولایتونو کې بازار لري او آیا د افغانستان نه بهر هم لیږدول کېږي؟ کېدی شي هو مخکې خو ډېر تلل خو اوس د افغانستان نه بهر نه وځم دې ښارو ته د افغانستان جي ولایتو ته جلاباد ته ډېر دي کابل ته ډېر روان دي. بدلته موږ خپل لغمان بازار د تجاران راځي وړي رنځونو کې اخلي پاکټونه زه هم وړم پوه شوې 100 پاکټه 200 پاکټه واخلو بس غریبي ده نو کار هم مخجله کړی ده پیسې نه کوي پوه شوې ارزاني ده بیخي بیکاري ده اقتصاد جاري او ضعیفه ده پوه شوې. دومره معلومات نه لري چې مثلا کوم هېواد ته به دا صادرېږي او که نه؟ ولا چې ما اورېدلي وو هند ته هم لکه چې هند ته تلل هو په دې چې هند خلک خو دې پسې دا خو هر مرض دوا وي پوه شوې. بل د افغانستان میوه خوږه وي دا خارج ملکونه ډېره خوښوي ډېره خوږه وي که نه او ډېرې اوبه هم لري ډېرې اوبه هم لري خاوره هم خوږه ده پوه شو. او دلته په قرغیو ولسوالۍ کې نو تقریبا 3 سیندونه روان دي زما 3 سیندونه دي چې یو دا د کابل سیند او لوګر او دا څو سیندونه چې سره لغمان سیند یو د لغمان د لیشن بل د الینګار دا سیندونه راځي ځکه دا ولسوالۍ هم ورسره دغسې شنه ده سرسبزه ده اوبه ډېره ده اوبه پرېمانه ده سرسبزه ده ډېر ښه ماشاءالله. یعنې بازار یې د تېر کال په پرتله نو ښه نه دی کال ضعیفه ده. په دې هیله چې بازار یې ښه شي انشاءالله حاجي صاحب او په دې هیله چې زموږ د وطندارانو اقتصاد هم ښه شي تر څو چې تازه خوندورې میوې وخوري او ټول هېوادوال ته یې برخمن شي. بېشکه دی ځکه دا چې زه خورم بل وطندار مې ونه خوري بیا خوند نه کوي که نه باید ټولې وخوري. ډېره مننه حاجي صاحب. مو تا به داسې وکړو باغ کې به وغږېږو لږ به پکې وګرځو او د زراعت په اړه به وغږېږو د دې تر څنګ. زه به د حاجي صاحب سره هم د پای خبرې ولرم. حاجی صاحب خودت ماشاءالله از کابل آمدی از شمالی آمدی از جای انگور آمدی دیگه اونجا خود مشهور به انگور است. رسولی شکردره طریق لایزت ولایت کابل از شکردره آمدی. یک دو هفته پیش ما شکردره رفته بودیم دمو بند شهروس ماشاءالله او قضیات شده بود
شما پایان نشستید امو بندم به شما خوب فایده خواهد کرده باشین. کل چاوا عوی شد چای کاو نداشت او کشید چای که او نداشت او کشید. برکت از امو بند است. و دیگه ای که مثلا وقتای پیش که بند نبودم یا به جای می رفتنی حالا او کس مثلا این تا تیرما میتونه که مردم از استفاده کنه. این تا مو چی میگن تا خزان و تا میزان میتونه که استفاده کنه از این. استفاده کنه. بسیار خوب. جای خوشی است. با خیر آمدی لغمان. چطور است مردم لغمان رویشان مهمان نوازیشان؟ مثال مردم خوب، مثال مردم عاجز نرم ملایم دیگه. به خاطر که من دو وقت میام، یکی وقت میام یکی وقت شاخ چبوریش میام. شاخ چبوری و وقت میوه میین دیگه. خوش هستی دمی لغمان طبیعتا؟ ما طریق همون کپا سلیمشان داره، پسرانش پرخلان هم داره. خب تشکر حاجی صاحب، خوش شدیم با دیدارتان. بخیر باشین. مردم افغانستان چی در خارج چی در داخل. و علیکم السلام. بخیر باشه حاجی صاحب. ما خو میگم زنده باش. تشکر. دا وګورئ دوستانو دانو د لغمان ولایت د سواتۍ د کلي د قرغیو ولسوالۍ خوندور شفتالان دي او داسې ځانګړي دي چې کاش چې تاسو خوړلي و. دلته ګرچې لږ ګرم دي که نه، دا چې کله یخچال کې کېدي او بیا یې نوشیجان کړي هغه ځان ته خوند لري او داسې اوبه لري، داسې خواږه دي چې مه کوئ پوښتنه. په دې هیله چې د ټولو وطندارانو نصیب او قسمت په دغې میوه کې وشي. دوی نو بڼوال دي، د دغې باغ خاوندان دي. له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرو. د دې په اړه که راته ووایي چې د دغې باغ څومره وخت کېږي چې تاسو مثلا جوړ کړی دی او دغه ونې مو چې کرلي دي؟ دغه ونې تقریبا د 3 کاله پوره شوي د 4م کال روان دی. او لکه څنګه چې مخکې تا ویل چې زه خپله شاید یم او خپله د دې دا ونې چې کله کرل کېدلې ته خپله یې په سر ولاړ ویلو. او بالکل دا چې اول ځلو د سخا دلته باغونه رواج هم نه ول، یوه موسسه وه د هغې په تشویق باندې د خلکو باغونه کېنول. نو دا مې په کاریګرو باندې په خپل لاس باندې لکه د رجې او د شیان ما ورته خپله برابر کړل. ما خپل سیستم باندې قطارونه منظم کړه چې 4 خوا قطار منظم اوسېږي. تقریبا دغه ونې په 100 مترۍ کې کرل شوي؟ دا ونې تقریبا 2-3 قسمه ما کېنولې. 5 په 5 کې هم کېنولې دي، 5 په 4 کې، 5 په 6 کې او 4 په 4 کې. ښه، دومره متره سره توپیر لري دي. بالکل. کوم میاشت کې ګل کوي او کله پخېږي؟ دا کله چې هوا د تقریبا معتدله خواته کېدو ته روان، یعنی د هوت په اواخرو کې دا ګل شروع کوي که نه، جدي ختمه شي. هوت 15 تر 20 هوا پورې فرق لري. دا ګلان بیا 15 ورځې ګلانو کې دي نه په وړو شفتالو بدلېږي. بیا همدغسې یوه نیمه میاشت بعد تقریبا میاشت چې هوا ګرمه وي د 100 په 15 کې وځي، 15 کې بیا چې هوا لکه د سږ کال غوندې یخه وي نو این 100 د 100 نه وروسته دغه جوزات این خبره زی جوزات خبره نه زی. سکال هوا سړه وه ځکه اوس د 100 اخر دی که نه؟ بالکل. ته هم ستړی مه شې وروره، جوړې په خیر یې. مننه، ژوندی اوسې، په خیر راغلی. کور دې ودان ژوندی اوسې. بس لیدونکو دا ورور چې تاسو وینئ که نه، بس ځانګړی زنګ یې مونږ ته وکړو، اړیکه یې مونږ سره ونیوله
او راته ویل چې هلکه ځان را رسوه چې د افغانستان لومړی میوه بیا د لغمان لومړی میوه رسېدلې ده او داسې ګل ګل خوندور شفتالو رسېدلي. نو ډېره مننه چې موږ سره د همکاري وکړه او ټوله نړۍ کې دې زموږ هیوادوال ویني هغوی به هم له تا څخه مننه کوي چې داسې خوندوره خپرونه دې پرې وکتل او دغسې خوندوره میوه. خیر ویسې مننه ژوندی اوسې. تېر کال هم تاسو ګیلمن وایئ چې بې وخته موږ ته خبر راکړئ مالې چې ګیلمن پاتې نه شي دې لپاره مې په وخت درته په وخت دې راته خبر راکړه. بل کال چې موږ راغلي وو که نه حاصلات په ختمېدو نو ډېر کم پاتې وو چې تاسو ټولول. لږ پاتې ول نو داسې خوندور سیزن یې نه و سږ کال یې ډېر ښه وخت ده نو ښه وخت کې راغلی تاسو. بس تا چې موږ ته دا ډالۍ کړل دغسې د شفتالان دې ډالۍ کړل تر څو نړۍ ته یې وښیو موږ هم ګوره تا ته یو څه ډالۍ کړل پوهېږې او که نه. سار دلته څومره واګرمه وه لمر هم تیز موږ چې له کابله راغلو دلته راورسېدو نو باران راغی ګوره اوس میدان نری نری باران ورېږي. ډېره مننه ژوندی اوسې آباده اوسې خوشحاله اوسې. بیا هم چې موږ سره د همکاري وکړه ټوله نړۍ کې د زموږ هیوادوال ویني خصوصا مسافر دي ویني د همدغې لغمان وطنداران به دي ویني د همدې قرغیو شاید و دي ویني په اروپا امریکا کې هغوی ته څه پیغام وینا لري. لومړی کې ورته بس که په داخل دي او که په خارج دي ورته سلامونه وړاندې کوم او بل دا ده چې بس خپل شخصي کاروبار ته وده ورکوي او ترقي ورکوي. بس کوشش په ژوند کې ډېر مهمه ده. کوشش وکړئ تر څنګه اصلي هدف مو له یاده ونه وځي چې هغه د الله تعالی رضا د اصلي هدف باید په هغه کې ونیسو. یو وسیله ده یو هدف ده او همدارنګه بس نور ځانګړی سلام ورته وایم کوم. بس ټول دې خوشحاله خیر اوسې مننه. ډېره مننه بیا هم کور ودان. ډېره مننه وروره چې موږ ته د معلومات راکړل. ژوندی اوسې تاسو څه پیغام وینا که لرئ؟ تاسو نه هم مننه کورم ودان چې راچکر شوئ د موږ غریبانو پوښتنه مو کړله. خوشحاله اوسې ډېره مننه. د ما پیغام ټول خلکو ته دا د لومړی کې سلامونه ورته وړاندې کوو او بیا کوشش وکړي چې په خپل مډ باندې په خپل ځواک باندې باور ولري او تیر یو عادي شی کوي په ځان باندې باور وکړي ورو ورو مخکې ځي. بالکل. نو په شخصي پانګونه وکړي اگر که ډېره لږه پانګونه مې د وخت په تېرېدو سره انشاءالله ترقي کوي مشکلات یې حلېږي. بالکل. په خپل ملک اوسېږي. ډېره مننه خوشحاله شو په لیدو. تاسو نه هم مننه. ژوندی اوسې ډېره مننه چې معلومات دې راکړل. لیدونکو د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د سواتۍ کلی او دغسې ګل ګل وطندارانو خوږه میوه شفتالو داسې ګل ګل شفتالو غټ غټ ستر ستر واړه هر رقم پکې ونو. تاسو